مال او بې دولته پاچاهان دي شاعران، د پیر عبدالرحمن صاحب موریدان دي شاعران. راخستی وای ښه به دې په زړه زړه کې وهلی وای دا ښه وه، ویلې به دې و سر به مې پښو کې درته ایښی وای، نه چې د بېلتون په اور سېزلی وای دا ښه وه. دا دې باید نه وای ویلي هېره مې کړه هېر دې کړم، سل ډزه دې دې سر ته ویشتلی وای دا ښه وه. د خپل یار په دروازه کې انتظار ورته ولاړ یم، بیا د مینې په کیسه کې انتظار ورته ولاړ یم، لا به څومره ننواتي ورته وکړم رویباره، لا تر څو به په کوڅه کې انتظار ورته ولاړ یم. دومره تنګ یم ملګرو دې حالاتو راوستلی، نیازی صاحب دومره تنګ یم ملګرو دې حالاتو راوستلی، خپل مرګي ته هدیره کې انتظار ورته ولاړ یم. دومره تنګ یم ملګرو دې حالاتو راوستلی، خپل مرګي ته هدیره کې انتظار ورته ولاړ یم. حاجي صفت الله صاحب محترم 12 کاله مکتب تیر سو، پوهنتون مې هم خلاص کړي، زه بېکاره اندېښنه کې انتظار ورته ولاړ یم. 12 کاله مکتب تیر سو، پوهنتون مې هم خلاص کړي، زه بېکاره اندېښنه کې انتظار ورته ولاړ یم. دومره غم به لا پرهاره په زړګي باندې زغممه، دومره غم به لا پرهاره په زړګي باندې زغممه، د دې عصر په دوره کې انتظار ورته ولاړ یم. د مال او بې دولته پاچاهان دي شاعران، د پیر عبدالرحمن صاحب موریدان دي شاعران. د زړونو له رازونه یې پردې دي لرې کړي، د زړونو په دفتر کې کارمندان دي شاعران. چې څوک بغیر له عشقه د عشق ورته آماده کړي، د داسې الهاماتو څښتنان دي شاعران. په خپلو حق خبرو یې باطل همیش رټلي، رښتیني او صادق انسانان دي شاعران. او ذهنه د دنیا د ټوله ښکلي ور معلوم دي، ذهنه د خدای داسې بندگان دي شاعران. او دوه بیت دي چې زما د بربادي زندګۍ تپوس له چانه وکم، ګیله له یاره وکم که ګیله له ځانه وکم، د اختر ورځ به په ژړا یې سترګې وپړسېدې، ویل یې څه ګټه سینګار چې بې جانانه وکم. ډېره مننه.